کابل کې د سیروم جوړونې یوې خصوصي کارخونې له لوري د لومړي ځل لپاره د 580,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 1,800,000 بوتله سیروم عراق ته صادر شول. د شفا ملي فارماسټیکل د سیروم جوړولو کارخونې رئیس نثار احمد ترکی په ژواک خبري اژانس ته وویل دغه صادریدونکي سیرومونه وزن 350 ټنه او ارزښت 580,000 امریکایي ډالر دی. توزیع ملی شفا فارماسیتیکال این سیروما در قدم اول و قراردادی که ما فعلا امضا کردیم در حدود 15 کانتینر 40 فوت است که در حدود 1,800,000 بوتل سیروم طبی را در بر میگیره و وزن ازی تقریبا بالغ به 350 تن تقریبا میرسه. و ارزشش به رئیس محترم چقدر دلار است و به کدام کشورهای عربی صادر می شود؟ اینا تقریبا به ارزش 580,000 دلاره که فعلا به کشور عراق صادر میشه. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ډاکټر عبدالبری عمر هم په نننیو مراسمو کې وویل چې دا لومړی ځل ده چې له افغانستان نه بهر ته سیروم صادریږي. دی وایي دا مهال افغانستان ته 80 سلنه درمل په قانوني او 20 سلنه نور په قاچاقي ډول هیواد ته واردیږي. اوس الحمدلله 80% د موږ درمل قانوني راځي، 20% به قاچاق وي چې له قاچاق څخه ډېر پرمختللي هیوادونه هم نه دي په امن. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال مولوي قدرت الله جمال هم وویل چې افغانستان په تیرو 2.5 کلونو کې د تولیداتو په برخه کې پر ځان بسیا شوی دی. هغه وویل دا د ویاړ ځای دی چې له افغانستانه بهر ته سیروم صادریږي. په دغه 2.5 کالو کې دومره کافي پرمختګ شوی چې الحمدلله افغانستان په کافي اندازه په تولیداتو کې د خودکفا ډګر ته رسېدلی ده. د عامه روغتیا وزارت د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال مولوي عبدالولي حقانی وویل بهر ته د سیروم صادرات نه یوازې د افغانستان د اقتصاد د ودې ورکولو کې مرسته کوي بلکې د هیواد روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره هم یو اړین ګام دی. دا چاره نه یوازې د افغانستان اقتصاد ته وده ورکولو کې مرسته کوي بلکې د هیواد صحیح سیستم پیاوړتیا لپاره هم یو اړین ګام دی. د درملو صنعت د نړۍ په کچه د هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول لوبوي. د شفا ملي فارماسټیکل د سیروم جوړونې د کارخونې د رئیس د معلوماتو له مخې دغه کارخونه 1998 کال کې د 12 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې پر فعالیت پیل وکړ. په ژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره